نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، نن د یو ډیر مهم عمل په اړه باندې تاسو سره یو مهم اسلامی ادب په اړه غږیږم. یو ادب چې زموږ ستاسې په ټولنه کې تقریبا پرې عمل کول له منځه تللی او همداراز رواج یې له منځه تللی. زموږ او تاسو ترمنځ استعمال داسې یو حالت بلل کېږي چې خدای نه خواسته که څوک هغه عمل ترسره کړي نو هغه یا ټیټ حسابل کېږي یا هغه خدای نه خواسته ډارن حسابل کېږي. خو په حقیقت کې اسلام هغه عمل ته ډېر ستر ارزښت ورکړی. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه عمل د یو درې نورو مهمو شیانو لپاره موقوف علیه ګرځولی. دغه عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو او د مؤمنانو تر ټولو سترې هیلې چې په هر حالت کې د خدای څخه غواړي د هغه لپاره موقوف علیه ګرځولی چې جنت. چون اسلام کې ځینې داسې آداب دي چې الله جل جلاله په موږ تاسې باندې د هغه ترسره کول مقرر کړي تر څو موږ د خدای جل جلاله د رحمت مستحق وګرځو. صورتاً او د انجامېدلو په وخت کې ډېر زیات وخت نه اخلي له انسان نه، ډېر زیات تکلیف انسان نه پکې ګالي، خو په حقیقت کې د ډېرو سترو ثوابونو مستحق ګرځي پرې انسان. ځکه یو پارسی متل دا وایي د الله جل جلاله رحمت بها نمی جوید بهانه می جوید. کله چې الله تعالی غواړي یو انسان وبخي، کله چې الله تعالی غواړي مسلمانانو ته مغفرت وکړي، نو هغوی دپاره ډېر ورکوټي اعمال رالیږلي دي چې باید هغه ترسره کړي تر څو د الله تعالی د رحمت مستحق وګرځي. ډېرو پیسو شیندلو باندې، په ډېرو حجونو باندې، په ډېرو منډو باندې، په ډېرو ترنو باندې شاید کله انسان د الله تعالی د رحمت مستحق ونه ګرځي، لیکن د ډېرو وړو اعمالو په ذریعه باندې انسان د دې مستحق ګرځي چې هغه جنت ته ولاړ شي یا د خدای جل جلاله د مغفرت مورد وګرځي. هغه مهم عمل څه شی دی چې درې نور مهم شیان پرې ورموقوف دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. تر هغو پورې جنت ته نشئ داخلېدلی تر څو پورې کامل مسلمانان جوړ نشي. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. او کامل مسلمانان هم نشئ جوړېدلی تر څو پورې چې تاسو یو له بل سره محبت ونه کړئ. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. آیا زه داسې یو شی در ونه ښیم چې کله تاسې هغه انجام کړئ، هغه سرته ورسوئ، نو تاسې یو له بل سره محبت پیدا کړئ. افشوا السلام بینکم. خپل مابین کې سلام خپور کړئ، یو بل سره د سلام اچولو کلتور جوړ کړئ، د سلام اچولو رواج جوړ کړئ. سلام یو ډېر اسان عمل ده، ډېر عادي عمل ده، لیکن تاسې ولیدل چې مخکې درې شیان په همدې سلام باندې موقوف دي. تر څو چې دا رواج زموږ تاسې په منځ کې نه وي، موږ تاسې محبت نشو پیدا کولی یو بل سره. کله یو بل سره محبت ونه لرو نو موږ کامل مسلمانان نشو جوړېدلی. کله چې موږ کامل مسلمانان اوسو نو واضح خبره ده چې موږ جنت ته نشو داخلېدلی. نو دا یو ډېر عادي او ډېر اسان عمل دی، لیکن زموږ تاسې په ټولنه کې، زموږ تاسې په جامعه کې په دې باندې عمل کول بیخي له منځه تللي. څوک سلام اچي داسې فکر کوي چې ولا دا کس له دې کس نه ډارېږي سلام ورته اچي، یا سلام هغه کس اچي چې هغه
ټیټې مرتبې والا د غټې مرتبې والا ته سلام وراچي. کوم کس چې صاحب د منزلت وي، صاحب د مرتبت وي، هغه کوشش نه کوي سلام واچي، ځکه هغه دا کسر شان بولي، د خپل ځان سپکاوی بولي، ذلت بولي. خو په حقیقت کې تاسې ولیدل چې د دې دومره ستر منقبت ته د سلام، د دې دومره ستر فضیلت ته د سلام، دا چې سلام بیا په خپل ذات کې هم ډېر آداب لري. چې دلته د ویډیو د اوږدېدو له وجې نه ذکر کول اړین نه بولم. په دې اړه تاسې خپل هم بیا ملاحظه کولی شي. مثال سپاره خلک باید پلو باندې سلام واچي، ولاړ په ناستو باندې سلام واچي. هدف دا ده چې کوم کسان چې په لوړ موقف کې دي یا په یو داسې موقف کې دي چې هغه هغوی نه د خطرې پېښېدو امکان وي، احتمال وي، نو هغه کسانو ته چې په لاندې موقف کې دي هغوی ته باید د خپل ځان له خوا نه اطمینان ورکړي چې زما له خوا څخه په امن او په سلامتیا کې یاست. د دغو آدابو مراعات کولو سره سره بیا هم که هغه خلک چې په سلام باندې پیل کوي، دا سلام باندې پیل بیا مستحب نه. که ناست کسان په ولاړو باندې سلام د دې په دې نیت باندې چې د ثواب مستحق وګرځي، دا مستحبه طریقه ده. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وان اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. د خدای جل جلاله په نسبت باندې اولا غوره کسان، خدای ته نږدې کسان هغه دي چې په سلام باندې پیل کوي. بله مسله دا ده چې سلام ځینې خلک هغه چاته ورچي چې سره پېژني، شناخت سره، چې شناخت یې وي سره د هغه شناخت په اساس بنیاد باندې سلام اچي. لیکن دا ضروري نه ده چې ته چا سره شناخت ولري سلام وبچي. هر هغه کس ته چې ته یې پېژنې او که یې نه پېژنې هغه ته سلام اچول دا د اسلام د آدابو څخه دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه و ای الاسلام خیر، کوم اسلام خیر ده، غوره ده؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل قال تطعم الطعام، چې مړۍ ورکوي چاته یا د ولیمې په ډول باندې، مېلمستیا په ډول باندې، یا هم یو فقیر ته مسکین ته د روټۍ انتظام کوي، مړۍ انتظام کوي. او بل هغه کس وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. او بل هغه کس هغه اسلام خیر ده چې انسان پیژاند و ناپیژاند کس ته سلام پکې اچي. نو شناخت په سلام کې شرط نه ده چې چا سره د شناخت خامخا به ته سلام ورته اچي، بلکې کوشش کوئ چې هر چا باندې د سلام پیل هم وکړي او له هر چا سره د سلام سلام جاري وساتي. سلام په اړه باندې نور هم ډېر روایت راغلي دي، فضیلت په اړه باندې. چون د ویډیو د غټېدو له ویر نه زه نورې خپلې خبرې راټولوم. الله جل جلاله دې وکړي چې موږ ته په صحیح معنا باندې په اسلام باندې د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.